جانان ته چې نوې زما خندا چرته وه او لکه د مړو په مثال په ما کې سا چرته وه لیونی نه ومه لیونی کړمه بېلتون درپسې جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پر او تا نه چشمه ټوک کوم سړي ده نه ویډیو کړې وه ویډیو نه څوک کړې وه کوڅې ته روان یې خبره ووره تا پلار ته څومره پیسې راغلې پلار ته پیسې تاسو څه شي لپاره راغلې راغلي دي خود به ته راغلي دي راغلي د پلار نه څه نه یم کولی پلار ته د ما څه ورکړي پلار ته همدلته ته ماته دا وایه که نه وایي اوقات اوقات کی بات نہیں ہے اوقات کی بات ڈاکٹر دے کہ نا ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر کو تو میں نے تجھے بول دیا کہ منہ پر بول دی تھی یہ بول رہا تھا کہ میرا ایک کم 5,000 شاٹ ہے ایک کم 5,000 شاٹ خو بیا خو به مو دیارلس پرې کسې ما ته ویلو نو چې بیا در سره ګوره زه به ورته داسې وایم چې عمران دیوانه سره موږ په خپله میلو شو عمران دیوانه موږ ته داسې ویل چې زه علاج میلاج نه کوم صحیح ده که نه علاج ورته نه کوم چې دا ورته ویر کړو که نه خبره وره نه دا ورته ویر کوو علاج ته بیا جانان ته چې نوې زما خندا چرته وه او لکه د مړو په مثال په ما کې سا چرته وه لیونی نه ومه لیونی کړمه بېلتون درپسې جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پر بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ملګرو ته سلامونه ملګرو عمران صاحب راورسېدو او ماشاءالله ډېر په ښکلي خوب ډېر په ښکلي انداز کې پروت دی ماشاءالله د عمران والد صاحب هم دا دی موږ سره ناست دی او ښه په ژوند ښه په سکون ښه په سهولت کې شکر الحمدلله پروت دی هېڅ مشکل نشته هېڅ تکلیف نشته کوم خلک چې پروپیګنډې کوي قسمه قسم ډرامې کوي نو هغوی ته یې چې پروپیګنډې او ډرامې پرېږدې ما څه پوسټونو کې چا وی چې عمران یې راچوت کړی بې اجازته بې تپوسه نو د والد صاحب سره یې لږې خبرې کوو کاکا څنګه یې ښې برابرې ټیک ټاک کاکا دا ستا دا زوی چې راغلی عمران صاحب دا موږ چې درلو د یې راشوت کوو منډې تړلې آیا دې موږ بې تپوسه راوستي بې اجازته راوستی که ستا په اجازت ستا په تپوس ستا په وینا هم راوستی نه دا د ما په تپوس د ما په مشورې په وینا مې وستلی دی تاسو د اخلاص فاونډیشن مدیر ډېر شکریه ادا کوم او ته خو موږ سره راغلی که نه موږ سره یو ځای راغلی نو دا کوم خلک چې پروپیګنډې کوي دوی ته څه پیغام لري دا چې وایي عمران یې بې تپوسه راته خورې نه د پلار نه تپوس کړی نه په کور کې تپوس کړو راوستی دی او هسپتال ته څوک وایي دا کوي څوک وایي هغه کوي دا خو ستا ته زموږ سره یو ځای راغلی که موږ نه بېل راغلي نه تاسې زه په یو ځای نه غلی یم ما په مشورې مې وستلی دی دا اوس هم څه ناست یم تاسې څه خو ښایي پروپیګنډې کول دا بده خبره دی دا به یو بل پسې دا ښه خبره دی نه بالکل دا د عمران صاحب والد صاحب دی دا عمران صاحب دا د پروت دی ښه پرسکونه ښه په ښکلې اے سي ورته لګېدلي هېڅ مشکل ورته نشته ښه کاکا دلته ورته څه تکلیف شته نن ډېر په سکون پروت دی نور کله په خټو ډنډو په خوړونو کې شپې کوي کور ته تاسو ویل که چې کور ته نه راځي یا په خوړ کې په پټو کې په یو ځای کې لکه دا مونږ چې نن کمې کمې وروستو چې کومه تفصیلي ویډیو ده تفصیلي ویډیو مونږ هغې کې مونږ سره کاکا سره هم خبرې کړي دې کاکا هم مونږ سره ښه منډې والي تر دې پورې چې زنځیر یې راغستی و چې بغیر زنځیره دې مونږ نه شو بوتلی خو د هغې باوجود د الله لک لک شکر دی چې ښه په رضا ښه په صلاح ښه په مینه ښه په محبت مونږ سره روان شو کاکا راته اوس وایي چې څه دم دې پې ویلي و که څه جادو دې پې کړو چې دې تا داسې په قلاره راوست کاکا ته مې بس د الله له طرفه وه او الله یې په زړه کې رحم واچو دعاګانې کوئ ملګرو چې الله پاک د ده دا ژوند بهتر کړي ځکه ډېر واړه واړه بچي دي 3 بچي دي که نه کاکا 3 بچي دي کور کې غربت دی دا کاکا په خپله بس ناسازه دی کور کې د ګټې وټې څوک نشته او بېوسي ده ډېره بېوسي ده د غربت د وجې ده
نشې تماشې جوړې کړي دي. څومره چې کتونکي دي دا ویډیو ورسره مخکې شیر کړي هغه پروپاګانډو والا ته ورسوي چې د عمران حالات انشاءالله دې نه بعد به ښه کېږي، ښه به بهتر کېږي، ښه پرسکونه ماحول کې د دغه خټو ډنډو نه دغه غلطو خلکو نه دغه نشو تماشو نه موږ راسیټه کړی دی او یو پرسکون ماحول ته هیڅ قسمه تکلیف په دلته نه وي. د کاشف به یې په منډو ترړو او د اخلاص ویلفیر چې کوم د سینوم د اخلاص ویلفیر والا اجاز صاحب چې کوم د ایم ډي دا چې کوم اونر دی د هسپتال د هغه هم یو جهان مننه چې د ده دپاره دومره غټ تکلیف وکړو، دومره غټ اواز وکړو او د هر یو څیز دپاره تر دې پورې چې د عمران د خاندان څومره مشکلات دي تکلیفات دي د هغې خو مغه ذمهواري واخیسته خاص د الله د رضا لپاره.